بسم الله الرحمن الرحيم. امام ابن القیم رحمه الله وی کته دا غواړي چې ژوند دې ښکلی او ژوند دې خوشحالی نو الله سبحانه وتعالی وپېژنه او د الله سره د میلاوېدو شوق په زړه کې ساته. زه تاسو ته تپوس کوم او جواب په خپل ځای خپل ورکوئ ستا په زړه کې د الله سره میلاوېدو شوق شته او که نه. مؤمن مرګ ته ګوره په دې هکله خوشحالي چې زه به ملاقات د چا سره کوم زه به د رب العالمین سره کوم. ولې دې ملاقات ته دومره خوشحاله ځکه چې پېژني ولله المثل الاعلى. خو که ته اوس ما ته وایې چې پلاني پسې ځو زه به تا نه یم پلاني پسې څه کوې بیا به چېرته لاړ شو زه مشغول یم خوب را لغلی ستړی یم او خپل خوب به وکړم روټۍ به وخورم تا راته به ووایي نه چا پسې ځو هغه ډېر غټ عالم دی ګورې کوم عالم دی هغه پلانی عالم دی دغه پلانی زه چې ځو بیا نه ماله خوب راځي بیا نه ستړی یم نه مې ډوډۍ ته زړه کېږي. ولې ځکه چې چا سره چې میلاوېږم هغه مې وپېژندو چې دا پلانی دی چې ته څومره خپل رب پېژنې دومره به ستا په زړه کې شوق وي د هغه سره د میلاوېدو. نو دا امام ابن القیم رحمه الله دا خبره کوي چې که ته ژوند خوشحاله غواړې نو الله وپېژنه هغه سره د میلاوېدو شوق په زړه کې ساته او وایي که الله دې ونه پېژندو نو په ژوند کې به دې ټول غمونه سوچونه فکرونه مصیبتونه دا ټول به پکې دننه وي. الله سبحانه وتعالی د پېژندو دپاره دوه دروازې دي. په دې دوه دروازو باندې چې ته ننوځې نو الله سبحانه وتعالی به وپېژني. اولنۍ دروازه ده الله سبحانه وتعالی په قرآن کې سوچ کول. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی خپل ځان مبارک ډېرې خبرې کړي په دې کې چې ته سوچ وکړې نو الله به وپېژني. دا یو دروازه ده. دویمه طریقه ده د الله سبحانه وتعالی په مخلوقاتو کې نظر چورلول. هسې داسې نه چې وچورلې سوچ به کې نو ته ته به الله سبحانه وتعالی عظمت ښکاره شي. په دې دوو طریقو کې موږ د الله سبحانه وتعالی عظمت وحدانیت ربوبیت الوهیت د هغه نومونه صفتونه د هر څه موږ ته په دې کې میلاوي. او که د الله سبحانه وتعالی په کتاب کې سوچ وکړو نو شرطین درته دا وایم دا قرآن به ته اوچت کړي ځان سره به دې ویسي د اسمانونو کې به دې وګرځوي بیا به یې داسې راتاو کړي په دې ځمکه به دې وګرځوي یو اوږد چکر به دله درکړي. خو په شرط د دې چې دې قرآن کې سوچ کې چې دې قرآن کې دې سوچ کو دا قرآن به ته د ځان سره ویسي داسې اوږد چکر به د باندې ولګي په یو ښکلي سفر به دې بوځي ډېر خوندور سفر به او په هغې کې به تا ته عجیبه اسرار راښکاره شي پټې پټې خبرې او د زړه نه به دا خبره غیر اختیاري وځي. اله مع الله آیا د الله سره بل الله شتي الله وایي په دې سفر کې چې ته ګرځې که نه په زړه کې به د الله دا خبره راځي د الله سره بل اله شتي. دا خو د قرآن په باره کې شي. دویمه دروازه موږ څه ووایي د الله سبحانه وتعالی په مخلوقاتو کې سوچ کول. د الله سبحانه وتعالی د کائنات نه دی د دنیا دا یو کتاب دی وایه زه دا کومه خبره وکړم چې دې ته وګوره دې ته وګوره دې ته وګوره دې ته وګوره دا یو کتاب دی وایه. په قرآن کې خو به ته ماته دا ووایې چې شیخ صاحب ما له قرآن ویل نه راځي خو دا کتاب هر چا له ویل ورځي. په قرآن کې به ته ماته دا ووایې چې شیخ صاحب ما له ترجمه نه راځي خو د دې کتاب ترجمې ته ضرورت نشته. الله سبحانه وتعالی د کائنات نه داسې کلاو کتاب پروت دی او الله وایي ګورئ پکې او ما وپېژنئ. د دې کتاب مطالعه عامم کوي او عالم هم کوي او مالدار او غریب هم کوي او که څوک په یو جونګړه کې اوسېږي هغه هم ګوري او که څوک په قصر کې اوسېږي او په غټو غټو محلاتو کې اوسېږي هغه هم وي. زه قسم خورم او قسم د به دې خورم ځکه چې ما ته پته ده چې زما د رب په باره کې خبرې نو کېدی نه شي چې دغه خبرې چا له خوند ورنه کړي او کېدی نه شي چې دا خبرې په چا باندې اثر ونه کړي. یو پیر بعض علما را جمع شو او دې ټولو دا یو بل ته ووایي چې راځئ د الله سبحانه وتعالی په قدرت باندې په طاقت باندې به یو دلیل ښایو. هر یو کس یو دلیل خو چې وګورې د پلاني مخلوق ته وګورې د پلاني مخلوق ته دا وګوره د الله په قدرت باندې دلیل دی دا وګوره د الله په طاقت باندې دلیل دی دا د الله په عظمت باندې دلیل دی. دوی په منځ کې یو نیک انسان ناست او غریب او فقیر و دې کسان ورته ته څه وایې ته مو اوس یو دلیل موږ ته وښایه. غریب ناشنا کس ناست و غریب او فقیر و مال نه فقیر نو دغه ځوان لږ غلی شو او د اسمان ته وکتو او د سترګې به کې داسې تو راتو کړې او بیا یې هغو ته وکتو نو هغو ته څه وی وی د الله عظمت ښکاري په کوم ځای کې نه چې زه یې تاسو ته ښکاره کړم د الله د قدرت دلیل په کوم ځای کې نشته چې زه یې تاسو ته بعضې کې وښیم. تاسو ولې زما نه تپوس کوئ خو هر ځای کې د الله قدرت دی. کوم ځای ته چې ګورې د الله طاقت دی ګوره کوم ځای ته چې ګورې د الله قدرت دی د الله عظمت دی نو زه به تاسو له په دې کې څه دلیل درکړم
چې دې دلیل ته وګوره دې مخلوق ته وګوره دا یو عجیبه جواب هغه ورکړ.